السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو برګرانو پښتنو ورونو بچو خویندلونو زه محمد یوسف بنیری ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن درته د غني خان په یو داسې شعرونو باندې خبرې کول غواړم کوم چې غني خان د یو جام په سرنامه باندې لیکلي دي. راځئ چې وړاندې دا شعرونه واورو بیا پرې خبرې کوو. غني خان وایي درندۍ هوا نن الوزي ماښام کې واخله ډوب کړه ټول غمونه په یو جام کې څه که شوې چشتي ملنګ څه که امیر شوې کور کې فرق نه وي آقا او په غلام کې او تور ښکاري مرګي توله دي لاس نیولي خان د نن بیا نشي خندا دام کې. زما عزتمندو غني خان په دې دریو شعرونو کې موږ ته د یوې خبرې بلن راکوي او هغه څه ده وایي چې درندۍ هوا نن الوزي ماښام کې ماښام دی او دا ماښام موږ له کم پیغام راوړي په دې کې چې کومه هوا کوم مسلې کوم باد الوزي نو هغه څه دي هغه درندۍ دي یعنی که د سحر هوا ده او که د ماښام هوا ده دا موږ له د خپل رب د طرف نه د مینې پیغامونه راوړي او دا موږ ته یو بلن راکوي چې تاسو د خپل رب سره مینه وکئ. درندۍ هوا نن الوزي ماښام کې واخله ډوب کا ټول غمونه په یو جام کې نو دا موږ ته وایي چې واخله ستا د دنیا چې څوم غمونه دي خپلو پردو یار دوست دشمن خپل چاپیرچل چې تا له څه هم دک درکړی دی غمونه یې درکړي دي هغه یېر کا په څه باندې به یېرې ځان به په یو جام کې ډوب کې یعنی یو جام څه دی صرف او صرف د الله سبحانه وتعالی حقیقي مینا او څوک چې هم د الله سبحانه وتعالی مینا کې ځان ډوب کی نو د الله تعالی د هر غم نه خلاص کی. لکه په خپل چې غني خان یو زوی یعنی یکا زوی فریدون خان رستم جنگ دا غنوم او هغه د هغه د نوکر د دهقان او د زمیدار زوی د هغه سر په بیلچه ووهو د مرګ خولې له ورسېدو او کله چې هغه مجرم چې هغه د غني خان په مقابله کې هیڅ هم نه و د هغه هیڅ حیثیت نه و غني خان که غوښته د هغه ټوله قبیله یې تباه کولی شوه دومره طاقت الله سبحانه وتعالی غني خان له ورکړی و هغه دومره کمزوری چې ټوله قبیله به یې ولسوځلې وه چا به غږ هم نه و کړی غني خان ته او د غني خان خاندان ته. خو چې کله کشرانو ولا هغه راونیسو او د زوی په هسپتال کې ډېر زیات خفه و په کومه کې و د مرګ او د ژوند په کشمکش کې و ورته وی چې موږ یې وژنو هغې وی چې نه یو غني خفه دی او زه بل غني نشم خفه کولی یعنی دیم د چا زوی دی څنګه چې نن زه یو پلار یم او د خپل زوی په زخمي کېدو باندې خفه یم زما زړه سوځي اور کوي نو خدای مکه کو ده ته موږ څه ووې نو په ده باندې هم پلار د پلار هم دغسې خفه کېږي لکه څرنګه چې زه په خپل زوی باندې خفه کېږم او خفه شوی یم نو بس زما دا خفګان ډېر دی نور یو بل چې دی بل غني نشم خفه کولی بل پلار نشم خفه کولی. دا خبره څوک کوي دا خبره هغه سړی کولی شي چا چې خپل ځان د الله د مینې په جام کې ډوب کړی چا چې د الله مینه دومره څکلي چې څه حد نه وي. نو ځکه غني خان موږ ته وایي چې یاره د ماښام د سیلۍ چې راوځي رالوځي نه دا د رندۍ هوا ده او دا موږ ته وایي چې واخله ډوب کړه ټول غمونه په یو جام کې پرېږدوه د دنیا څومره غمونه دي دا د دې نه به ځان ته په څه خلاصولی شي صرف یو د الله په مینه باندې به ځان خلاص کې او که د الله سره د مینه ونه کړه نو په دې غمونو کې به ډوب شي نو په دې د غمونو په دریاب کې ډوبېدل ښه دي که نه یو خوږ د مینې جام چې یو هغه هم یو وي په هغې کې لامبو ښه ده. بیا غني خان وایي څه که شوې چشتي ملنګ څه که امیر شوې کور کې فرق نه وي آقا او په غلام کې. زمونږ د تصوف او زمونږ د شریعت علماو هم درجات مقرر کړي دي وایي دی قطب دی او دی غوث دی او دی امیر صاحب دی او دی مولانا صاحب دی او دی حافظ صاحب دی او دا چې دی پیر صاحب دی دا مرید صاحب دی دا استاد دی او دا شاګرد دی. نو
بیا وایي دا چشتي دی، دا قادري دی، دا نقشبندي دی او دا سروردي دی، دا ملنګ دی او دا بادشاه دی. نو غني خان ورته وایي چې دا درندۍ دا هوا موږ له څه راکوي؟ دا په موږ کې همواري یعنی برابري راولي. د الله سبحانه وتعالی مینه صرف یعنی د الله مینه ده چې هغه انسانان برابر کړي. د الله په مینانو کې څوک تمیز نشي کولی چې د ده مینه څومره ده، ځکه چې مینه تلل نشي. بس څوک چې مین شو نو دا الله یې هم نه تلي. چېرې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مینه چې وه هغه یو من وه او صیبه ستا دا مینه خو چې ټاکی ده داسې نشته دی. زما عزتمندو مینه د الله سره دا د تللو شی نه دی، دا د ناپ کولو څیز نه دی. نو زمونږ د شریعت او زمونږ د تصوف پیرانو علماو څه چل کړی دی؟ تلل کوي چې یاره دا یو دا درجه ده، د هغه درجه ده. نو څوک ځان ملنګ کي او څوک چشتي کي. غني خان ورته وایي چې دا د الله سبحانه وتعالی د مینې دا باد چې رالوځي نو دغه باد وایي چې په دې باندې ځان مه غولوه چې یاره مولانا صاحب شومه، مفتي صاحب شومه، بی شیخ الحدیث شومه او شیخ القرآن شومه او دا چې دی غوث شومه او دیوبندي شومه او بریلي شومه، پلانی شوم پلانی شوم، دې باندې ځان مه غلطوه. دا یو کور دی، ټول انسانان دا د الله سبحانه وتعالی محبوبان دي او دا دنیا دا د الله کور دی. نو کور کې دا انسانان چې دي دا د الله کومبه ده، خاندان دی د الله سبحانه وتعالی. مقصد دا نه دی چې موږ د الله نه پیدا یو. الله لم یلد ولم یولد دی، نه د چا نه پیدا دی او نه ته څوک پیدا دی. خو د مینې لکه حدیث کوم دی د انسانان او د مخلوق چې د الله خاندان دی. نو د الله په خاندان کې یعنی په دې انسانانو کې نه آقا شته او نه غلام شته. او کله چې دا حدبندۍ شروع شي لکه څه به دا شاګرد صاحب دی او دا څه دا جی استاد جی دی او دا جی حافظ صاحب دی او دا جی حافظ جی دی، د شیخ القرآن دی او د شیخ القرت دی او د مفتی دی او د مفتی فلانی دی او د مفتی اعظم دی او د مفتی اصغر دی. دا حدبندۍ چې شروع شي نو دا د څه خبرې غمازي ده؟ دا علامه د دې خبرې ده چې اوس په انسانانو کې آقا او غلام دا جوړیږي. او الله سبحانه وتعالی تمام پیغمبران په خصوصي توګه او رسول پاک صلی الله علیه وسلم آخري نبی د دې دپاره رالیږلی و چې په انسانانو کې د فرق ختم شي. دا نه چې پیر صاحب دې په غټه صوفه ناسي او شاته د فرعون په شانې ډډ لګولي او مریدان دې په سپلو باندې جنګونه کوي او مریدان دې چې د یو وخت کتو ته ډندېږي. او دا زموږ تبلیغ حضرات چې دي هغه څه کوي؟ بای دا بزرګان دي، بزرګانو ځان پسې تاسو ریوند ته لاړ شئ یا په دې مرکزو کې د بزرګانو ځان له کمري او هغې باندې باقاعده څوکۍ ولاړي، چوکیداران په ولاړي، ډنډې په لاس، بې تنخواه. پښتانه ډېر دي ماشاءالله. نو هغه ځان ته څوک پرېږدي نه او دا بزرګان دي او داسې دا عام سړی دی او دا خواص دي او دا عوام دي. نو زما عزتمندو د الله سبحانه وتعالی د طرف نه چې کوم پیغام راولي څوک دغه سیلۍ دغه پیغمبران د پیغمبرانو دغه وږمې هغه دا بلنه ورکوي، هغه دا سبق ورکوي انسانانو ته چې تاسو ټول یو شان یې، په تاسو کې فرق نشته دی ځکه چې تاسو د یو کور خلق یې، تاسو د یو کور خلق یې. موږ پیدا د یو مور پلار نه یو. زمونږ نیکه آدم علیه السلام، زمونږ نیا چې ده حوا ابی، موږ ټول د هغې اولاد یو. په دې کې عرب او عجم نشته. زما نبي ویلي دي صلی الله علیه وسلم چې هیڅ فوقیت په عجبو باندې یعنی په عربو عجمو ته څه فوقیت نشته او عجمو باندې عربو ته څه فوقیت نشته دی، په عالم باندې جاهل ته څه فوقیت نشته دی او په عابد باندې زاهد ته څه فوقیت نشته دی، په بزرګ باندې یو کارکون ته څه فوقیت نشته دی، په پیر باندې یو مرید ته څه فوقیت نشته دی او په غلام باندې یو آقا ته څه فوقیت نشته دی. د دې ټولو حدبندو دپاره
الله سبحانه وتعالی 1,40,000 کم و بیش پیغمبران را لېږلي. د آخري پیغمبر د راتګ مقصد هم دغه و چې انسانان برابر کړي. نو ځکه غني خان وایي چې څه که شوې چشتي ملنګ، څه که امیر شوې، کور کې فرق نه وي آقا او په غلام کې. زما عزتمندو، کو یو سړی امیر المؤمنین هم شي، ځان ته وایي چې زه مؤمنانو مشر یم، د امیر المسلمین شي، د بادشاه شي، د ځان ته هر سار څه ووایي، خو په ده کې او په یو عام انسان کې فرق نشته دی. الله د دواړو سره مینه کوي او دغه رنګې دا دنیا د څومره مینه چې الله سبحانه وتعالی د یو مسلمان سره کوي، دومره مینه الله سبحانه وتعالی د کافر سره هم کوي، د غیر مسلم سره هم کوي. ځکه چې دا موږ یو کور خلق یو، د یو مور پلار نه پیدا یو او په دې کې الله فرق نه کوي. او بیا غني خان اخر کې لیکي چې تور ښکاري مرګي توله د لاس نیولي، خان د خان د نن بیا نشي خندا دام کې. غني خان وایي چې تاسو ته پته ده د ماښام دا سیلۍ چې راوالوتله په کومه کې چې رندي ده او کوم چې موږ ته وایي چې ټول غمونه شاته وغورځوه، یو د الله سبحانه وتعالی مینه شروع کا، د الله د مینې په جام کې ځان ډوب کا. نو دغه موږ ته دا خبره کوي چې ګورې نن د دې ژوند نه فایده واخله او تک تور مرګي درته لاس ښه برابر نیولي. توله څه ته وایي چې داسې برابر چې لکه څنګه چې دا کرکټ والا بال کیچ کوي او بالکل توله لاس نیولي او بال راشي او د هغو په دې لاس کې دغه شان ولګي او دی راونیسي. د دین هم بهتر مرګي موږ ته لاس نیولي دي او د مرګي د دغې توله لاسونو نه هیڅوک یعنې بچ کېدی نشي. کیچ خو کله کله د دې کرکټرو نه دغه شي خطا شي، خو د مرګ نه انسان نه خطا کیږي. انسان د مرګ نه خطا کیږي. لاس یې ورته توله نیولي دي او هغه تک تور ښکاري دی، د مرګي ښکاري دی، څوک ته تک تور، او دغه د مرګ ښکاري دی، یعنې مرګ دی. د داسې لاس نیولي چې بچ کېدی نه شي. نو اوس خانده، نن وخانده، یعنې خانده. څوک چې د الله په مینه کې ځان ډوب کړي، د الله د مینې شراب وڅکي، د الله د مینې جام وڅکي، نو د ده د زړه نه د دنیا غمونه لاړ شي، نو خاندي به، خوشحالۍ به کوي. غني خان وایي چې نن خانده سبا چې د مرګ په دې دام کې ونښتې، نو بیا دا موقع نشته، بیا مینه نشي کولی. زما عزتمندو، دا د غني خان کلام و. کو چېرې تاسو پرې پوه شوي، خوښ شوي مو وي، نورو ته یې ورسوئ. الله مو خوشحاله کړي.